د نړۍ په تاریخ کې د روس په شخصیاتو کې ولادیمیر لینن هم یو داسې شخصیت دی چې ځینې انقلابي رهنما ګڼي او ځینې داسې لارښود ګڼي چې انتها پسند هم ورته ویل کېږي. هغه انتها ته رسېدلی د کلک سوچ خاوند، او ځینې وایي چې د مزدورانو، د بزګرانو او د کروندګرو د حمایت سړی و. هغه اشتراکي ذهن یې درلودی د کمیونیزم دپاره چې د کم کار کړی و، د مزدورانو د حمایت دپاره د ډېره خواري کښلې وه. نو دارنګه د لینن نوم چې دی دا هم په نړۍ کې داسې دوه رنګه حیثیت لري. ویل کېږي چې دا سړی چې دی د اپریل پر 22 تاریخ 1870 کې په سمبرسک اولیانوسک ورته وایي په دې سیمه کې زوکړی وی. پلار چې وی ایلیانکولایوچ نومېدی، مور چې وه ماریا الکسندر نومېدله. پلار چې وی په سکول کې ماسټر وی، نو د ماسټرۍ کار یې پر مخ بیولی او دته یې زده کړه ورکوله. د پخپله داسې ذهن درلودی چې هغه د کارل مارکس د داس کپیټل مطالعه او له هغه څخه متاثره. نو پخپله په ډیرو ښارونو کې پاته سوی دی، په سنټ پیټرزبرګ کې، په ماسکو کې، په لندن کې چکرونه یې وهلي وو، جلا وطن سوی وو، د ملک له حالاتو څخه له پیښو څخه یو څه وخت ګوښه سوی وی. دغه رنګه د سویزرلینډ په زیورخ کې، په جنوا کې پاته سوی وو، په میونخ کې پاته سوی وو، په پراګ کې، په ویانا کې، په مانچسټر کې، په لندن کې. نو غرض دا دی چې دا سړي هم د خپل ژوند، د خپل جدوجهد، د خپل تحریک له لارې ډېرې سیمې کتلي دي، جیل یې وړی دی، سزا یې تېرې کړي دي، بیا را خلاصوی دی، بیا له وطنه شړل سوی دی، جلا وطني چې ورته وایي. د سیاستدان په توګه، د مصنف په توګه، د معیشت د ماهر په توګه، د یو وکیل په توګه، د یو انقلابي او صحافي په توګه، د یو فلسفي روسي لیډر په توګه لینن پېژندل کېږي. اوس نو پیښه دا ده چې دی سکول وایي، نو سکول یې روان دی، بیا د خپل دغه ذهني چورتونو پر بنیاد باندې هر کله د استادان د مخالفت کوي. دی د روسي سماجي جمهوري د مزدورانو چې کم جماعت د دغه غړی و په 1919 کې چې په روس کې انقلاب راځي، نو دا دته چې باچې حواله کېږي، دا هم ډېر د حیثیت ور جوړوي. نو کله چې دی په زده کړه پسې ځي، نو ما درته وویل چې دی د خپل ذهن او د انتها پسندۍ او د کلک هوډ له جوره خلک په ادارو کې نه پرېږدي. په 1886 کې د پلار چې دی د دماغ رګ یې پرې سوی و، مړه سوی و، موږ چې مرګی پری ورته وایو. له دغه څخه د زده کړې سلسله څه متاثره سوې وه. په 1887 کې د ورور چې وی په هغه زمانه کې د الکسندر دریم د قتل خلاف چې کومه منصوبه جوړه سوې وه، یا پر هغه باندې د قتل کم برید سوی و، په دغه الزام کې نیول سوی و، په دار زړول سوی و، او د خور چې وه د دې لینن دا له ملکه شړل سوې وه، دا یې هم ملګرې وه، یو رنګه ورسره وه. نو ویل کېږي د ده په اړه چې لیکل سوي دي چې دغه پیښې د ده ذهن ته دومره تاوان رسولی و چې د کلک هوډ سړی جوړ کړی و، هغه انتها پسند چې ورته وایي. نو دارنګه دی له ملکه څخه چې دا خور یې وشړل سي او دا ورور چې ووژل سي، پلار یې مړ سي، نو د زده کړې سلسله چې دا هم متاثره سي. کازان پوهنتون ورته په دغه کې د داخله اخیستې وه، د خپل سیاسي نظریاتو له جوره، د کلک هوډ له جوره له دغه پوهنتونو څخه ایستل سوی و، شړل سوی و. بیا دغه رنګه په دغو شپو کې د کارل مارکس داس کپیټل وستلی، نو د هغه د نظریاتو پر ده باندې اثرات راغلي و. بیا د سنټ پیټرزبرګ په پوهنتون کې دته اجازه ورکول سوې وه، نو ده په دغه پوهنتون کې د وکیلانو یو انجمن وی، مهاما نومېدی، چې د انجمن وکیلانو په معنا دی، یا د وکیلانو د انجمن یا ټولګۍ په معنا دی. په دغه کې شمولیت کړی و، برخې اخیستې وه. دا د 1891 کال و، دا د ورور تر مرګ 4 کاله وروسته. نو د 1892 په کال باندې دا د قانون سند ترلاسه کړی وي. په سمارا نومي سیمه کې د څه وخت د بیرسټر په توګه یا د وکیل په توګه کار هم کړی و. اندازه وکړئ، بیا په 1893 کې دا سړی چې دی بیرته سنټ پیټرزبرګ ته راغی، د هلته هم یو څه وخت دغه وکالت وکړي. ځینې وایي چې د کارل مارکس یو ټولنه وه، په هغه کې ګډون وکړي او باقاعده د انقلابیانو ذهنونو چې لرل د دغو ملګری سو، د دغه په ټولنه کې د ګډون درلود.
کار یې روان کړي، پروپګنډه یې روانه کړه. د دوی کار هغه شپو کې دا و. په 1895 کې ونیول سو، 14 میاشتې تړل سوی و، په جیل کې و. بیا له جیله پس دا سړی سایبریا ته وشړل سو، له وطنه وایستل سو. په 1898 کې لینن واده وکړي. له د واده یو کال پس د مشهوره کتاب یعنی په 1899 کې ډیولپمنٹ آف سوشلیزم ان رشیا چاپ سو. دغه هم د خلکو پر ذهنونو باندې د حیثیت په جوړولو باندې ډیر اثر وکړي او د داسې مضامین او داسې کتابونه په دغه شپو کې ولیکل چې د انقلابیانو یا دغه د ذهن لرونکو سوشلیزم د خلکو ذهن ور جوړولو دپاره د دغه لیکونو ډیر کار وکړي. د په لیک کې ویل کېږي بېلابېل نومونه استعمال کړل، ښایي د هغه وخت له حکومتونو د ویرې له جوره. وروستی نوم چې د استعمالوي چې بیا ډیر مشهوره سو هغه ان لینن وي. د دغه لینن له جوره بیا دی مشهوره سوی. نو دلته د روس اشتراکي جمهوري مزدوري جماعت یا د مزدورانو چې کوم جماعتو په دغه شپو کې دی کلک غړی وي. په 1903 کې دا سړی چې دی دا د بالشویک، ما تاسو ته د ستالن په ژوندلیک کې ویلي وو چې د منشویک و بالشویک، منشویک دی لږ د خبرو د سلسلې پر مخ بیولو په لار کې وه یا د دغه په حمایت کې وه، او د بلشویک چې وه بس دا د ډنډې خلک په زور خپله خبر په سړي منله. ما در ټول په هغو شپو کې دی ګر سره د خپل تحریک د ودې دپاره بینکونه هم لوټل. نو دغه لینن چې دی په 1903 کې دغه منشویک چې دی دغه ډله یې پرېښوه، بلشویک ته راواوښتی. په اولو شپو کې د دم دغه رنګه د منشویک د ډلې نظر وي. نو واټ از ټو بی ډن د مشهوره کتاب وي د 1901 او 2 کال کې چې څه کول پکار دي. دا کتاب چې د ولیکي نو د انقلاب کار د پاره دا ډیر غوره کتاب وګڼل سو. ویل کېږي د یو وخت په لندن کې استوګن و، هلته د جولیس نومي سړي سره د یو اخبار راایستلی و، اسکره نومېږي چې په پښتو کې سکاره یا سکور موږ ورته وایو، معنا یې هم دغه ده چې هغه په اردو کې چنګاري ورته وایي سکروټه، موږ سکروټه ورته وایو. پر دې به هم ناست وکړو چې د پښتو او د روس د ژبو د خلکو څنګه توري سره یو رنګه دي. نو اسکره اخبار یې راوایستی. په دا اخبار کې داسې مضامین لیکل چې خلک یې ډېر متاثره کول او دغه د نړۍ د ذهن خلک چې وو د اشتراکیت په حق کې چې دا یې د ځان ملګري کول، له ډېرو خلکو سره یې لیده کاته کول، تلی و راتلی، په دغه اړه باندې د ژوند چې وي دغه رنګه روان وي. په 1905 کې د سایبریا جلاوطني سیوا یا بار استوګن چې وو، په دغه شپو کې ډېر لیډرانو سره لیده کاته سوي وو، خصوصا هغه خلک چې د ذهن او فکر خلک وو د سره برابر وو په اشتراکیت ذهن باندې. نو دغه سره لیده کاته وسو. په 1905 کې بیرته روس ته رالی او په 1907 کې بیا د یورپ ته ولاړی. هلته بیا دغه رنګه خلک ولیدل، ډېرې ناستې یې وکړې، ډېر میټینګونه یې وکړو، ډېرې جلسې یې خلکو ته وکړې. اکشني کارنر میټینګ چې په انګریزي کې ورته وایي دا یې وکړو. او د 1919 د روس تر انقلابه پورې دی د هلته وو، په سویزرلینډ کې وو، په یورپ کې د غربت شپې تیر کې، غریبۍ شپې تیر کې، د نیستۍ شپې تیر کې، خو خپل دا تحریک چې وایي دا د روان ساتلی وو. په 1914 کې زه تاسو ته غږېدلی یم چې لومړی نړیوال جنگ پیل سو. دغه نو بیا جلا نظریاتو دغه د لینن په سوچ بدلولو کې یا په مرسته کولو کې ښه کار وکړي، ځکه ده ویل چې غریبان او مزدوران او کمزورې طبقه به په جنگ کې وول سي او لاسبري خلک یا اجاره داره طبقه چې دا به خپل هوډ ټینګ کړي، جنګوي به غریبانه. په عامه پښتو به درته وایم چې خواران به جنګوي او ماړه چې وي هغه به تماشه کوي، ګټې به دوی خوري. دغه ناره باندې د ډېر لیکونه وکړل او ډېر کار یې په ولرلی. او دا په دغه زمانه کې سویزرلینډ چې وایي د یو غیر جانبدار ریاست په توګه په دغه جنګ کې ناست و، په هېڅ چا یې کار نه لرلی. دغه لینن د هلته استوګن وي. نو کله چې د 1919 کال راځي، په روس کې انقلاب راځي، د زار حکومت تخته چې پر دا بله خوا رااړول کېږي، نو دوی په سویزرلینډ کې غواړي چې روس ته ځان راورسوي، خو برطانیې د دغه راتګ نه خوښوي چې برطانیې په لار کې خنډ وي. نو دوی د جرمني له لارې څخه را روان سو. ویل کېږي چې په فنلینډ نومي سیمه کې چې دی له ریلګاډۍ راکښته سو، ډېر خلکو یې لاسې هرکلی کړی و. نو ده دا خلکو ته ډېره کلکه وینا کړې وه او د دغه حیثیت چې و دا د ښکاره کړی و. وجه دا وه چې په 1914 کې یعنې د دغه جنګ
په دوران کې د یو کتاب لیکلی و د سامراجیت او سرمایه‌دارۍ په اړه. دلته د خلکو دا انتباه یې کړې وه چې دا را جنګ روان دی او دلته ګټه چاته رسیږي. نو دا خبرو دی واقعي سړی کړی و او په خلکو یې باندې ځان منلی و. په 1919 کې هغه تسار نیکولس دویم چې په روس کې د خپل حکومت یا له باچۍ څخه خلاصونه پورته کړل چې زه دا زیاته نه کوم. نو دغه شپې داسې وې چې د راتګ ضروري و. د غوښتل چې داسې کار وکړم. نو ما ټول په فنلیډ کې چې د کم استقبال سوی و. دلته چې د سیاسي مخالفینو هغه ورته وکتل چې دا خو د جرمني له لارې را روان دی، نو دا د جرمن یو جاسوس یا یو نماینده دی او دا په وطن کې انتشار جوړوي او بد حال به جوړوي. نو ځکه د مخالفینو ناره جوړه کړه چې دا جرمنی جاسوس دی او دلته د جرمن د پاره به لګیا وي، کار به کوي. او جرمني بیا دا غوښتل چې دا سړی هلته ورسیږي او پر کوم پولو باندې چې موږ سره د دوی جنګ دی که دا مضبوط سي، زموږ به پولې له هاخوا را مضبوطې سي، موږ به له جنګه را وګرځو، پر نوره نړۍ یا د یورپ پر خوا به سم مخ را وګرځو. د هغوی بیا خپل سیاسي سوچ او دا کار د په د خپل سامراجیت کتاب کې لیکلی و چې خلک دارنګه سره لګیا دي او خواران سره هم شلوي. په فنلینډ کې مملکت او انقلاب نومي کتاب چې دی دا مشهوره سوی و، دا د لیکلی و. یعنی دا سړي لیک هم ډېر کاوه او په دا کتابونو باندې ځان دونې په نړۍ منلی و چې هر څه چې دي دا یې ښکاره کړي و. د اکتوبر میاشت راځي او 1919 راځي، بیا نومبر راځي میاشت کې دننه. نو دا د عرضي حکومت چې جوړ سوی و داسې څو شپو دپاره د دغه دا له مخه باسي او په خپله باچۍ په لاس ورځي. نو ویل کېږي چې لینن د روسي اشرافیه خلاف چې په هغه زمانه کې دوی کومه اشرافیه وه، اشرافیه به دغه ته وایي چې بس په خپله خوښه باندې یو څو کسان کښېني، هر څه کې خرڅول هم د دوی په خوښه به باندې به خرڅېږي. لکه زموږ په ښارونو کې چې اوس په منډۍ کې خلک دارنګه تجارت کوي، 10 کریټه مارکیټ ته راړي، هغه د خپلې خوشي په ریټ باندې خرڅوي. دغه ته اشرافیه ویل کېږي. دا یو څو کسه سره ګډ وي، د خو یې داسې بیخ بنیاد ور وکښي چې مکمل یې ختم کړل او مکمل یې له مخه وشړل. او د دوی د کمیونیزم یا د دوی دغه د اشتراکي نظام په اړه د څو واره چې وار بیرته له فنلینډ وروسته راغلی یم، په دغو شپو کې حالات داسې پاک کې نه وو، ځکه چې هغه فروری و او 17 اکتوبر. نو په دغه 8 میاشت کې دی وار بیرته له روسه ووتی، حالات د ده پاک نه وو، ځکه مخالفینو ډېرې پروپاګنډې پس کولې. ټوله باچۍ لینن 15 کاله وکړه. په 15 کاله کې د سیاسي مخالفینو، فکري مخالفینو دپاره یې جیلونه هم جوړ کړو، هغه هم په ډک کړو، سزا یې هم ورکړې، ډېرې سخترې هم باندې راوستې. خو په دا 15 کاله کې چې د کوم نظام راوستی، دا وایي د ډېرو خلکو خوښ سو، ډېرو خلکو قبول کړی. د سټالن چې ما په د په ژوند لیک کې درته ویلي وو چې دی کله بیا ناجوړه سو په 1922 کې، یو وار ایبلیج ووایي، دویم وار یې ووایي، دریم وار یې ووایي. په ده باندې 2 واره داسې په 1918 کې ځانمرګی برید سوی و. یو وار خو نو ګولۍ ګسه په ده کې نه وې مښتې، هله ده سره چې ملګري وي په هغه کې مښتې وې. یو وار بیا ګسه ښځې ټکان پر کړي و په 2یم برید کې، 3-4 ګولۍ په ده کې مښتې وې، ځینې وایي 2 مښتې وې. نو دلته له غاړې سره یوه ګولۍ له دا زنګې سره تره سوې وه، نو دلته بنده وه. دا ګولۍ ډاکټرانو ویل چې ځینې وکاږو تاوان ورسوي، نو دا په ده کې بنده وه. تر 1920 یا 21 پورې دا ګولۍ په ده کې بنده وه. بیا وروسته یو جرمني ډاکټر ځینې کښلې وه، خو د دغې ګولۍ له کښلو پس پر ده باندې د ایبلیج ناجوړي وراماته سوه. په یوه کال کې دننه په 1922 کې 3 واره د ایبلیج ووایي. دا له 1922 څخه ویل کېږي دی پر بستره باندې پروت وي، د کار نه وي، هر کار چې به ده کاوه هغه به ده ښځې ته په خط ورلیکوي، بیا به کار پر مخ باندې روان. نو د ده پیروکار چې سټالن ځان ښوولی، هغه و دغه ته ناست و چې دی مړ سو په 1924 کې. ویل کېږي د جنوري 21 تاریخه و دا سړی مړ سو له دغې ناجوړۍ څخه، او سټالن د ده پر ځای راپورځو پر دې جلا ما ناسته کړې ده. غرض دا چې لینن هم د نړۍ په هغه شخصیاتو کې ګڼل کېږي چې ډېر خلک یې متاثره کړي دي او ډېر خلک بد ځي وړي. تر ټولو ناشوده خبر دا ده چې لینن چې مړ سو د ده قبر نه سو جوړ، د دغه سړي مړی ایسېدی، دغتې مصالې ورکې، هغه ممي یا هغه هنوت چې ده لاس چې ورته وایي، داسې په مثالو باندې ولړلی چې تر اوسه پورې د روس یو ریډ سکوایر میوزیم دی، په دا کې پروت دی. هغه زمانه کې خلکو اوس 2024 روان دي، اوس یې دا د 100 کاله پوره سو، دا پروت دی، قبر یې نسته. ویل کېږي په هغو شپو کې دی دا اعلان کړی و چې 100 کاله پس به دا پټو. نو اوس یې په 2024 کې 100 کاله پوره دي، ګورئ چې پټوي
او که به دغه رنګه په میوزیم کې پروت وي. د علامه اقبال یو نظم دی لیلن خدا کې حضور مې که تاسو ویلی وي نو لیلن په اړه باندې اقبال هم یو نظم لیکلی ای نفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات. مشهوره نظم دی او دا عقاید یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات. دغه نظم چې سړی وګوري نو اقبال هم ځینې متاثره سوی و د په شخصیت باندې لیک کړی و په هغه زمانه کې. غرض دا د روس په هغه شخصیاتو کې یا د نړۍ په هغه شخصیاتو کې یو لینن هم ګڼل کېږي چې د کم کارونه پر مخ بیولي وو، کم خلک یې د ځان ملګري کړي وو، کم عقیدت چې ده ورته لرلی. د مرګ په ورځ باندې یو څو ورځې چې دی دلته ایښی وي او زموږ چې وروستی دید چې کېږي 9 لکه کسانو دی کتلی و چې چیرې دی پروت و په لکاو خلک تلو راتلو دی یې کتلی. غرض دا ولادیمیر لینن د خپل نظریې، د خپل سوچ، د خپل فکر د عملي کولو دپاره او په بدلون راوستلو کې ډېر لوی لاس لري. تر ټولو لوی کار د په خپل قلم کړی و او بیا چې د قلم څخه راواوښتی و سیاست ته نو یې په تقریر باندې د خپل قلم خبرې و خلکو ته ورسولې، ځکه خلکو د ده کلکه ملګرتیا وکړه.